قدرمنو اوریدونکو ستړي مشئ د مثبت ژوند یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. غوره ملګری تر ټولو غوره شتمني ده. غوره ملګری هغه څوک دی چې ستاسو د خوښیو، ناهیلیو او فکرونو سره همغږي لري. د غوره ملګري موندل یو داسې پروسه ده چې پکې صداقت، احترام او متقابل ملاتړ تر ټولو اړین اصول دي. د ملګرتیا د پیاوړتیا لپاره تاسو باید د ملګرتیا اصول مراعات کړئ. داسې څه ترسره کړئ چې د وخت په تېرېدو سره د ملګرۍ تارونه لا پیاوړي شي. غوره ملګری هغه څوک دی چې په سختو حالاتو کې ستاسو ملاتړ وکړي، په خوښیو مو خوښ او په غم مو غمجن شي. کله چې اورم چې ځینې درونګیرا یعنی ځاني خودي کسان هم شته چې هیڅ ملګري نه لري، له ځانه سره وایم دغه کسان پرته له ملګرو او دوستانو څه ډول ژوند کوي. زما په اندغه ډول به بیخي ستړی کوونکی وي. ملګري او دوستان زما په ژوند کې زما د مهمو کسانو له ډلې څخه دي. دوی پر ما ډیر مثبت اغیز کړی دی او زه ډاډه یم چې ما هم پر دوی باندې اغیز کړی دی. خو یو څه باید واضح کړو، هغه دا چې کله د ملګرو نوم اخلو هغه باید داسې کسان وي چې موږ ښې لارې ته رهنمایي کړي. ژوند کول ترې زده کړو او په ټوله کې ګټور ثابت شي. هغه کسان چې تاسو په غلطه او ناوړه لاره بیایي، هغوی ته بیا د ملګرو نوم نشو ورکولی. هغوی ملګري نه بلکې ستاسو د ژوند دښمنان دي. که غواړئ په ژوند کې ګړندی پرمختګ وکړئ نو یوازې ښه یاست، خو که غواړئ نوې تجربې ترلاسه کړئ نو د ځان لپاره داسې ملګري وټاکئ چې ستاسو هم فکر وي. ملګری باید یوازې د ساتیرۍ، وخت تیرۍ او یا لوبو کولو لپاره نه وي، بلکې ملګري باید ستاسو د پرمختګ او بریا لامل شي. ملګري باید داسې کسان وي چې له هغه کارونو څخه چې تاسو یې په ژوند کې د پرمختګ لپاره کوئ له تاسو سره همکاري وکړي او مو هڅوي. ملګري باید تاسو ته ګټه ورسوي او ګټور ثابت شي. که ستاسو په ژوند کې داسې کسان وي چې ستاسو لپاره ګټور نه وي، د بریا او پرمختګ لامل مو نه کیږي او دغه راز تاسو هم د هغوی لپاره بې ګټې یاست، بیا نو ښه ده چې پوښتنه ترې وکړئ ولې در سره ملګري شوي دي. ملګري فضایي بیړۍ ته ورته ده. فضایي بیړۍ ته چې څوک ننوځي بیا اعتباري او وړ کسان وي، که نه بیا له ستونزو سره مخ کیږي. تاسو باید واقعي او وړ ملګري ولرئ. زه ډیر کله په خپلو ویناوو کې ځوانانو ته د ملګرو پیدا کولو په اړه خبرې کوم. زه هغوی ته وایم هر څوک نشي کولی ستاسو ملګري شي. که ستاسو او د ملګرو ترمنځ مو مثبت اغیزې موجودې نه وي، معنا دا چې پر یو بل مثبت اغیز نشئ کولی او یو بل ته ګټه نشئ رسوی. نو ښه ده چې دا ډول ملګرتیا ته د پای ټکی کېږدئ. داسې کسان هم شته چې هغوی له تاسو سره د نورو غیبت کوي، خو تاسو لا هم په دې اند یئ چې دوی ستاسې ملګري دي. زه اوس تاسو سترګې خلاصوم. که مو ملګری تاسو ته د نورو ملګرو غیبت کوي نو باید پوه شئ چې ستاسو همدغه ملګری بله ورځ ستاسو غیبت خپل ملګري ته کوي. لازمه ده کله چې تاسو د ځان لپاره ملګري پیدا کوئ نو له پوره دقت څخه کار واخلئ. موخه مو باید یوازې د ملګرو پیدا کول نه وي، بلکې د وړ او صالحو ملګرو پیدا کول وي. له خلکو سره اړیکې ټینګې کړئ، ژوند ته یې پاملرنه وکړئ او له بریا سره یې مرسته وکړئ. که غواړئ خپل نظرونه له یو چا سره شریک کړئ نو ښه ده چې لومړی ورسره ملګري شئ. په ملګرتیا کې یوازې د ځان په اړه فکر مه کوئ، بلکې د مقابل لوري په اړه هم فکر وکړئ. مسکا مو له نړۍ سره شریکه کړئ، ځکه دغه څه د سولې او ملګرتیا نښه بلل کیږي. کله منفي بافه ملګرو سره په اړیکه کې اوسئ نو دغه منفي بافي ستاسو ژوند ته هم ریښې کوي او له تاسو هم یو منفي بافه او منفي فکره کس جوړیږي. برعکس که مثبت فکر ملګري ولرئ ژوند به مو له خوښیو او پرمختګونو څخه ډک وي. که رښتیا ووایم زه د خپلو ملګرو په شتون خوښ یم. کله چې له ستونزې او یا کوم خفګان سره مخ کېږم نو له خپلو ملګرو سره یې شریکوم. دوی ما ته لارښوونه کوي او د ستونزو په حل کې راسره مرسته کوي. ملګری مې وو چې زه یې لیکوالۍ ته وهڅولم. یو بل ملګری مې وو ما ته یې د ویبپاڼې جوړولو سپارښتنه وکړه او په دې برخه کې غوره مشورې راکړې. بل ملګری مې وو زه یې وهڅولم چې آنلاین کتاب یعنې د بریا لپاره بیا تګلارې ولیکم. که تاسو دغه کتاب نه وي لوستی زما سپارښتنه دا ده چې هرومرو یې یو ځل ولولئ. زه ډاډه یم چې پښیمانه کیږئ به نه. همدا ملګری مې وو چې زه یې په یو ډول نه یو ډول وهڅولم او انګېزه یې راکړه. موږ چې هر وخت په خپل منځ کې ځینې مشورې کوو، یو څه شریکوو او یوې پایلې ته رسیږو. دومره د خوښۍ احساس کوو او خوشحالیږو چې پوښتنه یې مه کوه. زه نه پوهیږم که زما سره دغه ښکلي ملګري نه وای زه به اوس چیرته وم او په څه حالت کې به وم. ښه ملګري ګټور ثابتېږي. ما ته خو مې ملګري اوس داسې ښکاري لکه د کورنۍ غړي، ځکه ما له دوی څخه ډیر څه زده کړي دي. کېدای شي زما خیر هم ورسېدلی وي.
که نور نه وي په ملګرتیا مې افتخار کوي. زما 2 ملګري دي، ناوی او وایز. زه واقعا د دوی په ملګرتیا ویاړم او د خدای پاک شکر ادا کوم. دوی دواړه زما ډیر خواږه او نږدې ملګري دي. ملګري د ژوند یو نعمت دی او زه له دې نعمت څخه برخمن یم. ملګري باید اجباري یا د ځان په بیه نه وي. که مو له یو چا سره د ملګرتیا هڅه وکړه خو هغوی نه غوښتل در سره ملګري شي، نو فشار مه پرې راوړئ او ځان په زوره مه ورسره ملګري کوئ. په ډیره مهربانۍ له هغوی څخه ځان راټول کړئ او د یو بل ملګري په لټه کې شئ. تاسو باید د دې لپاره ځان بدل نه کړئ او بدلون پکې رانولئ چې ګواکې د نورو د تایید وړ وګرځئ او خوښ یې شئ. زه داسې میرمنې پیژنم د دې لپاره چې د یوې ځانګړې ډلې پام ور واوړي او خوښ یې شي په ظاهري او باطني ډول په ځان کې ډیر زیات بدلون راولي. دوی د ځان لپاره یو غیر واقعي شخصیت جوړوي. دا ضرور نه ده، ولې د دې لپاره چې د نورو خوښ شئ خپل شخصیت ته بدلون ورکړئ. تاسو باید هغه ډول واوسئ چې یاست. که څوک ستاسو د ملګرتیا وړ وي ځان درته نږدې کوي. له داسې کسانو سره ملګري وکړئ چې ستاسو مثبت اړخونه پیاوړي کوي، نه له هغوی سره چې یوازې په منفي اړخونو پسې مو یې راخیستي او تخریبوي مو. سیمون سیک وایي ملګري د برابرۍ معادله نه ده او نه هم دا ده چې یو څه راکړه او یو څه به درکړم، بلکې ملګرتیا او دوستي له احساساتو او عواطفو څخه سرچینه اخلي. داسې چې پوه شي کله چې له ستونزو سره مخ کیږي څوک به در سره مرسته کوي. پرته له دې چې په دې برخه کې زمان او مکان اهمیت ولري، ملګري کېدای شي د ورور او خور په څیر وي چې خدای پاک ستاسو له هغه کورنۍ چې وینه مو سره شریکه ده بیرون پیدا کړي وي. دوستي او ملګرتیا ډیر ارزښتناکه ده. داسې یو څه نه ده چې ترلاسه یې کړي او له یو څه وخت وروسته یې هیر کړي. ملګرتیا یعنی باور، متقابل درک او مینه. په هیڅ ښوونځي او پوهنتون کې تاسو ته د ملګرتیا تدریس نه کیږي، خو له دې سره که تاسو د دوستۍ او ملګرتیا مفهوم درک نه کړئ په اصل کې مو هیڅ شی هم نه دي درک کړي. جان وودن وایي له ځان سره رښتیني واوسئ، له نورو سره مرسته وکړئ، هره ورځ مو په یو شاهکار بدله کړئ، ملګرتیا مو په یو تلپاتې هنر بدله کړئ، ښه کتابونه ولولئ، په ځانګړې توګه مذهبي او معنوي کتابونه. د خپلو سختو ورځو لپاره تکیه‌ګاه ولرئ. څه شی چې خدای پاک درکړي دي شکر پرې وباسئ او هره ورځ له خدای پاک څخه د هدایت غوښتونکي واوسئ. همدا نن د چکر لپاره بیرون ته وځئ او په مخه درتلونکو کسانو ته موسکي کیږئ. د بیلابیلو فرهنګونو او ملتونو له خلکو سره ملګري شئ. خوښ ژوند وکړئ او له ملګرو سره هم په خوښۍ ژوند تیر کړئ. په خپل او د نورو په ژوند کې ګټور ثابت شئ. زه هم ستاسو ملګری یم. تل په یاد لرئ د دې لپاره چې یو غوره دوست پیدا کړئ نو اړتیا ده چې تاسو هم ځان د دوستۍ لپاره چمتو او ځان غوره دوست جوړ کړئ. اوریدونکو د نن دا خپرونه مو تر همدې ځایه وه. تر بلې دې چې بیا به مو خدمت ته راګرځم اجازه اخلم. پاک څښتن مو مل. د خدای پامان.